تا نه څوک تپوس کې عیسی علیه السلام پیغمبر دی ته ضرور وای او پیغمبر دی هغه درته وای ژوندې دی ته ضرور وای ژوندې دی هغه درته وای دنیا ته به راځي کوم ځای کې دی علماء نه تاسو نو کوم زه به تاسو نه تاسو کوم دغه تاسو کله کله د علماء پس کنزل لیر کوي نن بزان په ویل غواړي ما ته وای عیسی علی السلام چرته دی فقې ونه یو بل نه دا نن مونږ او تاسو یو بل سره ناسو د خپل علاقې خلک یو د خپل علاقې خلک یو ټول پښتانه یو یا زموږ اردو ژبه هم د مونږ دغه ټول خپل خپلوان یو خلک یو ما ته دا وای عیسی علی السلام کوم ځای کې دی علماء طلبه کوم اسمان کې دی کوم اسمان کې نشته موږ پته ټول ورځ دا فیسبوک ګوره دا خبره پکې موجوده ده داسې کنزل علماء پسې موجود دي قسم دې سړی ګوري زړه درد وکړي چې الله دې کس ته الله ته هدایت ورکړه الله دا دې په کومه لار روان دی الله دې ورله څه خراب کړي دي څه چلي ورسره کړي دا غریبانان په دې ځای ناست دي یو علاقې ته لاړم خبره وکړم که نه تاسو سره وخت شته که نه یو علاقې ته لاړم ما هغه ملګرو ته وی چونکې زه هندوستان کې یو ځل هم دارالعلوم دیوبند کې ما له الله څه توفیق راکړی و لږ وخت دپاره نو دلي ته راغلم په دلي کې یو دغه ته لاړو د هندوانو مندر ته زما دا شوق کې کله چرچونه ګورم زه بهر دنیا ته چې ورشم نو زه په دې ګرځم ټیمپل یې ګورم چرچونه ګورم کنیسې ګورم مندرې ګورم دغه د سکانو دا ګردوارې ګورم یو ځل مې دلته سکان راونیول د بونیر سکان بو مې تلل مې پنجا ته مې بوځئ نو هغه پنجا کې وګرځېدم ما وی چې دار چا مذهب قتل غواړي د مذهبي طریقې کار قتل غواړي نو هغه هندو چې راغی هندوانو مشر پندت هغه ما ته وی تاسو وی ته څنګه دلته رادن نشوي ما پرمیشن اغوسته نو هغه ډېر زیات غوسه وکوي وی مونږ هم ګټې ته سجده کوو تاسو هم ګټې ته سجده کوئ مونږ ته کافر وایي ځان ته مسلمان وایي مونږ ته مشرک وایي هغه سوال څه وکړو ګرځو علماو نه تاسو نه کوم تاسو سره نن کلاو خبرې کوو خپل کې مرګ هیڅ پته نه لګي سزړ کی چې هغه واضح هغه ما ته وی ولې تاسو ګټې ته سجده نه کوئ مې څنګه ما ته وی تاسو قرآن نه وایي چې فولي وجهک شطر المسجد الحرام ولې تاسو خانه کعبه ته سجده نه کوئ سوال قیمتي دی کنه وای سوال قیمتي دی کنه نو ما ملګرو ته وی مې تاسو خانه کعبه ته سجده کوئ کنه کوئ وی کو تاسو نه تاسو کوم کوئ کنه کوئ وای تیز وای ما غدا سوي ما هندو مشر ته ما ورته مې خانه کعبه ته سجده کول خو کفر ګڼم زه خو سجده الله ته کوم ما سره خوا کې ملګرو دې په سنگول واله مې دا تاسو یې مونږ ټول کافران کې مې غرق شي تباشي دا زم طلاق ول په ور غواړي ستا نمبر رستو ته غلې کینا ما به هندو ته ما ورته مې زه خانه کعبه ته سجده نه کوم فولي وجهک شطر المسجد الحرام دې سره زما الله ویلي چې عبدوا ربکم ولا تشركوا به شيئا سجده صرف الله ته او عبدوا واحد معنی کې ابن عباس ذکر کړی سجده په معنی کې د عبادت صرف د الله او زه د کعبه عبادت خو نه کوم ځکه چې د نن ما ورته یو نیم سل کلمه کې دیان سرزودی د آریا سماج مصنف سکیات پرکاش کتاب ولیکلو نو پاتې کې هغه اعتراض کړو په قاسم نانوتوی باندې هغه ته وی تاسو ګټې د سجده کوي مونږ بوتم د ګټې جوړ د کعبه د ګټې جوړه زما استاد جی وای سبحان الله قاسم نانوتوی زموږ ټول استاد جی وکړ هغه څومره مختصر جواب څنګه عجیب انداز کې ورکړل هغه ورته وای کعبه زموږ د پاره مسجد له نه مسجد لیدا کعبه زموږ کعبه ته سجده نه کوو په طرف د کعبه کوو چې نیت تړو اوس بدا د نیت تړو وای سرور رکعت فرض د دې ماسختن په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې مخ مې د کعبه شریفه په طرف کا الله اکبر سجده می چاته دا وای بچو وای اوس راته دا وای تاسو غټي تا کوله تر اوسه پورې هندو ټیک ویلاریانو چې اوس مولا راغې مسلمانان کړي اوس ورپسې بیا کنزل کې کوي نه په ایمان باندې خبرې کوو په ایمان تاسو یو بل ته دا مې استا په سر مې د قسم زردم په سر نه د الله په ذات مې د قسم منن نه بعد به علماء په کنزل عقیده را تخی مخکې عقیده وایي لا سوچت کوي